بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلیم ناظرین پی کې 73 کې هم تاسو پته د چیرې د جی یو آی پی ټی آی پی ایم ال ان پیپلز پارټي د هر پارټي نمائنده چې دی په دې حلقه کې ولاړ دی او پی کې 73 ډېر زیات مصروف دی په دې کې آزاد امیدوار هم ولاړ دي د ډیرو پارټو چې دی نو د هغې نمایندګان دي او آزاد نه ولاړ دي. باقي دې کې داسې آزاد هم دي چې پارټۍ سره تعلق شته که نه خو هغه الیکشن لړاوي دې ځله 8 فروری باندې ضرور ورکړئ. د دې نه مخکې چې زه تاسو سره د ننني کاندیډیټ چې دی نو تعارف وکړم 8 فروری باندې هر یو کس روزئ چې کوم مشران دي کشران دي مجبور کړي چې په دې الیکشن کې ضرور حصه والي. پی کې 73 نه موږ سره د دې حلقې نه زموږ یو ډېر ګرانقدر میلمه دلته نه یو ډېر دروند شخصیت نسبت الله صاحب هم ولاړ دی، آزاد امیدوار دی او هغې سره ستاسو ملاقات کوو د هغې موقف چې دی تاسو مخې ته وروړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. نسبت الله صاحب آزاد څنګه ودرېږي چې تاسو پته ده چې 8 فروری باندې ډېره مضبوطه مقابله چې دی نو هغه به کېږي، دا فیصله تاسو څنګه وکړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا فیصله خو ما د خپل نه وکړه چې زه الیکشن لړاوم د پی کې 73 چونکې زه 3 ځله ډسټرکټ ممبر پاتې شوم. ما سره د علاقې خدمت کړي دي د 22 سالو نه. د مسلسل د پاټو د ټیکټو د وجې زه پاتې کېږم. نو دا ځل ما ډېر زیات د زړه نه کومې نه د خواهش کړی چې زه به دا الیکشن لړاوم آزاد او انشاءالله چې پوره کوشش به کوم پوره منډه به وایم چې زه دا الیکشن وګټم. ټیک شو جی. الیکشن لپاره تاسو څه تیاری وغیره کړې دي نسبت الله صاحب؟ یاره دي تیاری خو شروع دی له خیره سره، خو صرف د نښې ته لږ دغه وي. نور کمپین هم کړی دی، په کلو ګرځېدلي وو او څه سپورټ مې شته دی؟ یاره انشاءالله سپورټ خو ډېر دی، امید هم شته دی، امید هم شته دی. الله تعالی ډېره ښکلې خبره ده. بهتر دا وي نسبت الله صاحب چې یاره ستاسو یو سیاسي بیک ګراونډ وي، څنګه چې تاسو ماشاءالله لګیا یې اول نه په خدمت کې یو سلسله روانه ده، نو په هغې کې چې ډېر لږ غوندې هغه سپورټ کې لږ غوندې اسانتیا بیا هم پیدا کېږي. ناصر جمال صاحب انشاءالله تاسو ته خو مو وویل چې د 2002 زه د موصل ناظم یم. جی ها بالکل. نو مسلسل را روان یم، 22-23 سال مې د دې قوم خدمت وکړو، منډې تړلې مو وهلې د خیره د الله د رضا لپاره مو ویل، خو د دې دغه لپاره مو کړي دي چې ځکه چې موږ د خلکو ووټ را کړی دی او د دې ووټ وسیله چې دی د خلکو د منډو تړلو د خدمت د دې دغه وکړي د دې ووټ ازاله وکړي خلک رانه خوشحاله شي. بالکل جی. او دا حکم جوړیږي بیا چې یو انسان دغه وکړي. نسبت الله صاحب که موږ ریالټي ته وګورو، یو حقیقت ته وګورو، نو په مقابله کې تاسو سره ډېر سخت خلک ولاړ دي دې ځله او دې ځله به ډېر سخته مقابلې، نو اخر دې ځله تاسو ولې ودرېدئ؟ یاره جي ما ته پته ده چې پاټو هغه خلکو له ټیکټ یې ورکړي چې چا سره ویګوګان دي. جی ها انشاءالله دا د ویګوګان خلک چې دي که نه دا وقتي خلک دي. دا صرف د الیکشن په وخت کې په ویګاګانو کې را پیدا شي، وروره 15 شپږ لاشرکو پیران پسې ګرځئ، د عوامو هغه ذهن بدلې چې یاره زه خو یو سړی یم، لوی الله دی، انسان لوی نه دی، او د دې وجې باندې جي انشاءالله چې زمونږ څومره غریب خلک چې دي انشاءالله چې دا به موږ سپورټ کوي. دا یو غریب سړی به د غریب په تکلیف باندې پوه هم شي که نه؟ بالکل جی. ناصر جمال صاحب غریب یم، کمزور یم، زه د غریب سړي د درد نه خبر یم، د هغه خوږ درد نه خبر یم چې ده کره بېګانه څه د ده څه دغه دی هغې سره زموږ په ورځ ناست دی، په کلو کې، په بیټکو کې، په اجرو کې، په دوکانونو کې، هغې د دغه نه مونږ خبر یو. دا دې د غټو ویډیوګانو والا دې نه څه خبر دي؟ دې خو چې سهار روز دي په لاس باندې سپرېګانې وکړي، 15-16 ګاډي ورسره وي، غریب سړی چې وله لاس ګوتو له رانږدې شي لاس وله ورکړي، هغه لاس هم وله پوره نه ورکوي، ځکه چې هغې دومره سپرېګانې هغه په ځان کړي دي یاره څه نه هغه بوی نه جراثیمونه لګي. ټیک شو جي. تیارې دپاره به لکه څه داسې عمل تیاروئ جي؟ یاره انشاءالله چې الله دې وکړي خیر او الله دې په خیر د الیکشن وکړي، نو انشاءالله چې بھرپور تیاری به کوو جي.
خجي هغه भरपूर تیاری وکړو ناصر جمال صاحب پوره भरपूर خجي نسبت الله صاحب دا راته وایي چې یاره که فرض کا مونږ ستاسو د پی کې 73 خبرو کو کوم داسې مسایل دي که فرض کا هغه تاسو اقتدار کې راشي نو هغه به پهله پریارټي کې تاسو ختموي یاره ناصر جمال صاحب زموږ فرست پرایورټي زموږ د ذمہداري دا پاشه ده ځکه چې زموږ ذمہداري نه نو زموږ دغه به نسل به بیا خرابېږي ځکه چې زموږ دلته په عجیزو سیند سره زموږ بند دی او ډېر حکومتونه تېر شول او را به هم شي تېر به هم شي خو زما دا خواهش دی چې زه دې خلکو له نیرونه ورکړم چې زموږ د ځمکو جان پیدا شي اوس د غنمو وخت دی موږ غنم کرلي زموږ ټولو خلکو نو دلته کې د اوبو د وجې غنم ټول خراب دي او بل پاکستان چې او ټوله دنیا په زراعتو باندې ده بالکل انحصار ټول په زراعتو دی دلته زموږ د نیکسټ حکومت او هغې دنیا پیسې زراعتو له ورکړې خو هغه څه یې ونه لګېدې بله غټه ایشو زموږ دا ده چې زموږ د بجلي مسله ده دلته کې بجلي چې ده نو هغه کیبل لګېدلی دی خو تر اوسه پورې حکومت ټینډر شوی دا دویم کال دی تارونه لګېدلي خو په کیبل کې دې میټر تر اوسه پورې نه یې لګولی دا ډېره غټه ایشو ده چې زموږ د بجلي نظام ټیک شي بله دي زموږ د تعلیم دي دغه دی دلته کې زموږ هاي سیکنډري سکول نشته دی ماشومانان چې لسم پاس کې په کورونو کې وي غریبانان دي د ګاډو وسې نشته دی ګراني شوله یو ګاډی نن 15,000 شپږ روپۍ میاشت اخلي او په دې ګرانۍ کې دي هغې ته زموږ دا دغه دی زموږ دلته کې زما خواهش چې هاي سیکنډري سکول برابر کړم بل دي زموږ دلته اسپتال دی BHO ده هغه نن کمپلیټ ده تقریبا دا په 2002 دا تقریبا په 94 95 کې 96 کې جوړه شوې ده خو دې کې زه 2002 کې چې زه کله ناظم شوم نو دا ما اعظم افریدي سره ما دغه کړه د هغه د چرخیږي هغه شروع کړه خو اوس هم شروع ده خو بلډینګونه ټول وران دي مخکې بس هغه فارمیلټي هغه په کمرو کې په برانډو کې ناست دي دا حکومتونه پرې تېر شول نه چا ایریسي کړه او مخکې کندهارات دي په کندهاراتو کې زموږ BHO چې ده نو هغه پرته ده او دا بیماران ولېږي نه پکې د بجلي انتظام شته دی ما پکې د ډسټرکټ طرف نه یو سولر پلانټ لګولی دی چې باوجود هم هغه ښه دی چلیږي او خپل کار دغه کوي خو کمپلیټ لکه دا ستاسو چې څومره د علاقې ضرورت یا ضرورت نه پوره کوي او بلډنګ یې خراب دی د هغې خراب دی بالکل جی بالکل صحیح ده نسبت الله صاحب فرض کړه زه د PK 73 نه یم زه د نسبت الله صاحب له ولې ووټ ورکړم لکه مثال په طور ما سره آپشن شته دی د PMLN شته د PTI شته ANP شته ډېر پارټۍ داسې دي اخر زه د ولې نسبت الله صاحب له ورکړم یاره جي دا خو یو دغه لکه دې نه نیکسټ زموږ د دغه حکومت او د PTI هغه په کوم حالاتو کې چلېدو بغیر د جګړو نه بغیر د کنځلو نه په هاوس یې هم نه چلېدو 2 کالونه زموږ هاوس دغه حساب په دغه خلک د پاټونه تنګ شوي دي پاټۍ د درو غټې دعوې کي خو هغه دعوې بیا نه قبلوي بیا هغې چې کله MP شي وزیران شي نو هغې دعوې د هغې نه هېرې شي غریب سړی هغې ته رسېدی هم نه شي بیا 3 ټوپکمار ولاړي هغې دننه ناست دي نو زموږ د غریبانانو د وجې موږ د آزاد حیثیت باندې ولیدو چې زموږ ګروان ته زموږ دغه ته هر سړی لاس راچولی شي نو زما دا خواهش و ټیک ته پاټۍ شته دی هر سړی یو پارټي دغه کوي خو زموږ هم دا خواهش و چې آزاد ودرېږو د عوامو ته ووایو چې خدای ته وګورئ د دې خلکو نه ځان خلاص کړئ او د آزاد خلک پاس کړئ چې سبا تاسو په خپل حجره کې پرېږدي په خپل ځای کې پرېږدي بل زما په PK 73 کې څومره کینډیډیټ چې دي کو پیپل پارټي دا کو PTI دا کو نون دغه ګروپ ته هغه دا نون لیگ نه دي دا پرویز خټک جی اوټ سټیشن خلک راوستي دي لکه یو د آیت آباد نه راوستلی بل دغه نه راوستلی بل دغه نه راوستلی نو کم از کم دې خلکو له خدا په کار هم دي که نه چې یاره اوټ سړی راشي هغه اوټ واخلي هغه زما د PK 73 د درد نه څه خبرېږي بالکل جی نو دې وجه باندې موږ یو خپل قدم واخیستو خدای دې صحیح سر ته ورسوي او خدای دې کامیاب کړي نو انشاءالله چې خدمت به کولی دي
نو د پاټونه دي خلک خفه دي خوشحاله نه دي صحیح دی او چې دغه باغونه خلکو ته وښیي هر څوک یې خو چې کله منسټر شي وزیر شي بیا غریبانان خلک دا د لارو کوڅو خلک دا خوار غریب د هغې رسۍ ته نشي رسېدی بالکل جی بالکل دا خو حقیقت خبره ده چې یاره څومره لکه که فرض کړه ایم پی ای وي ایم این ای جوړ شي او ستا پهنچ ورته اساني نو تا د هغه سړی په کار دی چې کم از کم په خوږ درد کې تاسو ودرېږي او ستا په مسایلو باندې هغه غور فکر کولی شي. ډېره مننه ستاسو نسبت الله صاحب چې تاسو زموږ پروګرام ته تھینک یو سو مچ. ناظرین دا زموږ نسبت الله صاحب د دې یو خبرې زه قایل یم ډېره ښکلې خبره هغه وکړله چې یاره زه یو غریب سړی یم او زه د غریب سړي د تکلیف او د درد نه د دې ویګو ولو نه زه زیات پوهېږم. نو که فرض کړه زما په شان یو کس ودرېږي او زما د لیول سړي بیا هغه ایم پی ای ایم این ای جوړ شي نو هغه به زما په تکلیف باندې د ویګو ونه نه زیات ښه پوهېږي. هغه ته به پته وي چې یاره زه زما سولر نه لګېدی نو زما بجلي ته لاړله نو زما بچي به په تیاره کې ناست وي. هغه به چې دی هغه ته پته وي چې زما بچي زما زنانه زما کور والا هغه د ډسپنسرۍ حده پورې تللی شي هغه چې پېښور ته ځي او دومره کرایانې لګي نو هغه به په دې تکلیف باندې ښه پوهېږي بجای د دې چې په کرونو کې لاړ شي. نو ووټ ضرور پول کوي. دا یو ځل بیا زما ریکویسټ دی هر پارټۍ له هر یو کس له تاسو ووټ ورکوئ ووټ ضرور پول کوي او د خپلو خیالاتو اظهار په دغه ورځ باندې ضرور تاسو اظهار وکړئ. ډېره مننه. السلام علیکم.